د جمعې پر ورځ د پاکستان او هند ځواکونو ترمنځ په کنټرول کرښه د ډزو په تبادله کې لږ تر لږه 2 ولسي وګړي وژل شوي او 19 ژوبل دي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د آریسپورا ضلعې د صحت څانګې مشر وایي موږ ته 4 داسې کسان راوړل شوي چې د ډزو په تبادله کې ژوبل شوي، 2 مړي هم راوړل شوي او 2 نور ژوبل کسان بیا موږ د جمو میډیکل کالج ته وړي دي. پاکستاني او هندي چارواکي د قسمه ولسي مرګ ژوبلې تورونه پر یو بل لګوي. د زیارت پر ورځ د برازیل په ریو ډي جنیرو کې د سمندر پر غاړه په سیلانیانو یو ګاډی تیر شو چې پکې یو ماشوم مړ او لږ تر لږه 15 ژوبل شول. د ګاډي چلوونکي ادعا کړې چې دا کار یې له قصده نه دی کړی او مرګي ناروغي لري. د اولمپیک مشال ریلی د جمعې پر ورځ د جنوبي کوریا غیر نظامی سیمې ته ورسېده. په دې هیواد کې راتلونکي میاشت د جمی اولمپیک لوبې شروع کیږي. د شمالي چین د دننه خپلواکي سیمې منګولیا چارواکو د شروع پر ورځ د هغو ځنګلي ځناورو ویډیوګانې او تصویران خپاره کړل چې د نسلونو د خوندیتوب لپاره یې ډېر ګامونه پورته کړل شوي.